په دې ځای کې زه لونډ سړی کېناستم، د ځلوبو شاپر مې کولاو کو، ځلوبۍ خوراک مې شروع اوس به ډېر لونډان دا سوچ کوي چې د ځلوبۍ په کومه خوشحالۍ کې خوري. سلامونه دې وي ټولو لونډانو ته. د ورځې 11 بجې وې او نور ښه سور شوی او ښه راګرم شوی. ما ورته بانې نه واچو ځکه چې ډېره زیاته یخني وه. په لاره کې زما و کشرۍ رور ولاړو. د هغې نه پس زه روان شوم او تاسو کتلی شئ چې بار ډاکټر ووتم. لونډانو دلته مې چې وکتلې نو ډېرې زیاتې ګډې راټولې شوې چې تاسو ته ښه پته ده زما ګډې ډېرې زیاتې خوښې دي. خو د هغې نه پس زه تلم په باره باندې ځکه چې ما بل پارټنر کتو. خو دلته مې چې وکتل نو دا بل لونډ ناست و. نه سوري رښتیا دا لونډ نه دی بلکې ده واده کړی او دته ما ویل مخ ما ته راواړوه. دلته مې د لوډر والا راوغوښتو، لوډر والا هم لونډ و. نو دی لونډ ما ته ویل ته څه موبایل تاوې راته وې. ما ویل لونډ سړیه ودرېږه چې په موبایل کې دې راواچوم. نو بس لونډ ته مې ویل مو لوډر راوروسته که یو مشین مې ورچوت کړی دویم مشین مې ورچوته او زما هغه بل پارټنر چاکه ورچوته کړل او موږ دویم مشین هم ورلوډ کو. د دې نه پس مې ورته ویل ته مخکې ځه او موږ درپسې شاته درځو. هغه لونډ خپل لوډر ته وخوتو او لونډ کېدو. موږ پسې شاته په موټر سایکل کېناستو. ما ته وړوکي رور ویل ما هم بوځه. ما ورته ویل نه تا نه بوځم ځکه چې موږ به لیټ راځو. د هغې نه پس موږ کوچیانو پاټک ته راورسېدو کوم چې د پولیسو پاټک او چیک پوسټ دی. نو لونډانو د دې نه پس موږ سره پېټرول نه و. زما د ملګری ډېر ګډ وډ روان و. هغه ویل څه کوې؟ ما ورته ویل پېټرول واچوه یاره موټر سایکل دنه ګډ وډ نه شي. نو کوچیانو نه راپس چې راواوښتو د پېټرول پمپ نه شیرګل ته راورسېدو. شیرګل بازار تاسو کتی شئ دې سر کې خالي دی. لونډانو خواخوا ته پکې ډېر زیات لونډان راټول شوي دي. لونډانو ته پته نشته نن د اتوار ورځ ده په دې وجه باندې په بازارونو کې ډېر زیات رش هم وي. لونډانو د هغه بازار چې مونږ کراس کو نو چې کله مین روډ ته را داخل شو نو دلته کې د هغې نه هم زیات رش و. د باڼسونو ګاډي پکې ولاړو ډېر زیات ټرافیک یې جام کړی مکمل رش و. لونډانو مونږ چې کم لوډر کې مشینان چولي هغه زمونږ نه ورک شوی. خو بالاخر چې دلته کې مونږ پیدا کو ما ته ویډیو جوړه کړله. نو د دې نه پس چې کم دی مونږ د اتیانو بازار ته ورسېدو. د اتیانو بازار نیر باندې مونږ په بره روان شو. لونډانو ولې چې مونږ وسلو نو دلته کې مې ملګري ته وویل چې په دې لاره باندې تاو شه ځکه چې ټیکه ما نیولې وه هغه ته ځای نه معلوم. لونډانو د هغې نه پس چې مونږ کله د کار ځای ته راورسېدو هغه محلې ته را داخل شو. نو فاینلي چې مونږ هغه حجرې ته ور دننوتو په کمې کې چې مونږ ټیکه نیولې ده. دا هغه حجره ده په دې کې چې د لاندې کم فرش تاسو ته ښکاري دا بلکې فرش نه دی دا د چپسو نه جوړ شوی فرش دی. لوډر والا را دننوتو دلته کې لوډر والا لونډ راته وویل چې مشینان چېرته کوزې؟ ما ورته لونډه دلته کې کوز که. نو بس په دې ځای کې مونږ دواړه مشینان کوز کړل او ما ورته ویل ته اوس ځې که څه کوې؟ نو هغه راته ویل پیسې راکړه. نو زه به ځمه لونډ. نو هغې نه پس چې کله هغه له مونږ پیسې ورکړلې نو هغه روان شو. زه او دا ملګری پسې هم شاته په موټر سایکل باندې روان شو. ولې چې مونږ اوس خپل کور ته هم تللو. د هغې نه پس چې مونږ کله د ګیټ نه بهر راوتو د محلې ته نو ما مې د پارټنر ته ویل چې زر تر زر راځه چې اوس کور ته زر لاړ شو. د شیرګل بازار اتیانو روډ باندې روانو چې دلته کې هم ټریفک ډېر زیات و. هغه ته ما ویل خیر دی په حوصلې سره ځه. نو موږ د سبزي منډۍ ته د شیرګل راورسېدو چې په دې کې ما تقریبا د نن نه 15 کاله مخکې 3-4 کاله پکې کار کړی چې سبزي به مې خرڅول او فروټ به مې خرڅول. دا د شیرګل د ټول نه غټه سبزي منډۍ ده. لونډانو د سبزي منډۍ نه چې مونږ کله مخکې لاړلو نو مونږ راورسېدو تقریبا چې چاندي چا وخت. نو دلته کې ورته ما ویل لږ صبر وکړه چې څه خواږه راواخلو. نو هغه راته ویل مړه په خواږو څه کوې؟ تاسو ته ښه پته ده چې ما چې کله خواږه نه خوړلي په ما ټیم نه تېرېږي. زه ډېر زیات خواږه خورم. ما ورته ویل ما له د 100 روپو ځلوبۍ راکړه تازه یې پخ کړې وي. نو په دې شاپر کې ما له پوره د 100 روپو ځلوبۍ راکړلې چې تاسو کتلی شئ ډېرې زیاتې خوږې وي او ډېره مزه یې هم کوله. زه هره ورځ خامخا څه نه څه خواږه خورم ځکه چې زما د خوږو نه بغیر ټیم نه تېرېږي. نو شاته کېناستم او لږې ځلوبۍ مې ترې راواخیستې او چک مې ترې وواهه چې ډېره زیاته مزه یې کوله. خو د بل ملګري ته مې ویل ته صبر کوه هلته کې کینو نو دواړه به یې په شریکه وخورو. بالاخر چې موږ د شیرګل د خوړ خوا ته راورسېدو په دې سیپن ورته ښه مزېدار کېناستو. ما ورته ویل ډېر سلامونه وه په خلکو نه چې بس چپ چاپ کښېنه او ځلوبۍ خوره. لونډانو د ځلوبو نه مې چک ووخو چې ډېره زیاته مزه یې راکړله او ډېر زیات خوند هم کوو. نو هغه ته مې ویل چې تم خوره. د هغې نه پس مې ګوتې سټل شروع کړه په موټر سایکل باندې کېناستو او د خپل کلي طرف ته راورسېدو. نو بالاخر چې موږ خپل کلي ته رالو لونډانو نو په دې ځای کې به زه خپل ولاګس ختم. الله خوشحاله ساته. ډېره مننه.